دا چې صدر صاحب اوس بیا پکې خو هغه نور چې راغلو نه مخکې خو دوه دوه درې درې وي او په مونږ چې راغلو نو یو به یو څه به خو بهرحال زه یو دوه ویم یو دوه شیونه اجازت غواړم شاهین صاحب دبا چې پټاک ډاک درته وایم زه یو حقیقت درته درخوایم زه دا تکبر او دا غرور د څه دی بس د چون خبرې پیدا یم زه او د خپل پښتون مزاج د لاسه داسې په دې ماحول کې ګډوډ پایم زه او د اختیار واګ دي د بل پلاس کې او هسې د وچې په هوا یم زه مننه جی مننه ډېره مننه د چا سترګې اثري وي او څوک اثر لري په خوله کې د چا سترګې اثري وي څوک اثر لري په خوله کې او د چا شي جړه بې ځایه او د چا زور وي په کیله کې که قسمت مې را بیدار شو او که نصیب مې بری وکړو که قسمت مې را بیدار شو او که نصیب مې بری وکړو نو زه به خاورې ریزی شم ستا د سرو زرو په زړه کې مننه جی که قسمت مې را بیدار شو او که نصیب مې بری وکړي نو زه به خاورې ریزی شم ستا د سرو زرو په زړه کې او مودې وشوې پسې ګرځم په لاس نه راځي ملګرو مودې وشوې پسې ګرځم په لاس نه راځي ملګرو د سحر په تلاش ورک یم د تقدیر په توره شپه کې او ستا د سڼو لیوانتیا ده ستا پلو اخیستی نشم ستا د سڼو لیوانتیا ده ستا پلو اخیستی نشم تور منګور دی غلی شوی ستا په سپینه لوپټه کې مننه جي او چې طلبي وي رښتونه د سور اور پروادار نه وي ناصب چې طلبي وي رښتونه د سور اور پروادار نه وي لکه ښکاري چې پتنګ ته خپل منزل په سره لمبه کې او ما حیا ونه ساتله د توبې قسم مې مات کو ما حیا ونه ساتله د توبې قسم مې مات کړو نو شو د سکو پورې ډکه او زندگی و په پیاله کې جی ما حیا ونه ساتله د توبې قسم مې مات کړو شو د سکو پورې ډکه زندگی و په پیاله کې او جام پسرو شونډو خندېږي وای راشه لیونیا جام پسرو شونډو خندېږي وای راشه لیونیا زه د سکې په تور ورشم وایم وروستو به توبه کې مننه جی